د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. افغانستان اسلامي بانک د آیرلینډ پر وړاندې د 20 ورځو جام د سرلیک حقوق ترلاسه کړ. مهنتکشه سرلنکایانو له ویسټ انډیز څخه د 3 ورځنیو لوبلړۍ 3-0 سره وګټله. آیرلینډ لوبډله د افغانستان سره د 3 ورځو لوبو لپاره هندوستان ته راورسېدله. د هندوستان د کرکټ بورډ رئیس سروپ ګانګولي د کرونا وایرسو له ویرې د کرکټ آسیا شورا غونډه کې ګډون نه کوي. په ټوله نړۍ کې کابو 90,000 کسان د کرونا په وایرسو اخته شوي دي. د دغه وایرسو له کبله د مړو شمیرو کسان 3,000 اوښتی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه امریکا ته شرم بللی ده. هغه پر خپل ټویټر لیکلي امریکا په پیل کې باید پر افغانستان د یرغل هڅه نه وای کړی. نوموړي زیاته کړې امریکا یرغل وکړ، له کلونو جګړو وروسته یې د خپل ماتې پر پړه نور واچوله او بالاخره په ټیټ سر له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو وتلو هوکړه لاسلیک کړه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرایي رئیس عبدالله او استاد عبدالرب رسول صیب د پخوانیو لیدنو په دوام نن یو وار بیا خپلمنځي ناسته کړې ده. ازبکستان له ایران او افغانستان سره خپل هوایي تګ راتګ ځنډولی دی. د ازبکستان د هوایي چلند اداره وایي د کرونا ناروغۍ د پراخېدو د مخنیوي په موخه دغه ځنډ د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل شوی دی. دا زموږ لنډ او تازه خبرونه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.